پاکستان چې ادعا کوي TTP دا TTP ده. دا د قرآن کریمونو حال دی، یو اسلامي هیواد داسې کار کوي، یعنې دا هېڅکله اسلامي نشي کېدلی او دا بزدلانه حملې دي. تاسې کتلی شئ چې دلته د زخمیانو وینې هم پرتې دي، لا تر اوسه پورې د دې هغه اثرات شته دی. نو دوی یو غږ وکړ، یو زوی مې غږ ونه کړ، سخت مې خوا بده شو، ساحل نومېږي وړکی زوی مې، ما ویل دا بېچاره لکه چې شهید شوی دی. دا چې کله بم د دوی په کوټه لګېدلی د همدوی د مړاسې په کوټه بېچارهګانو لګېدلی، دغه یې دوی مړي د دغه ځای نه جګ کړي دي، داسې اچولي دلته. هغه ورور یې بېچاره نیم سر یې اوس هغه خلکو کته خوړ کې پیدا کړی. څه کول پکار دي د دغه بې غیرته دښمن په مقابل کې؟ وهل. خدای تعالی دې تباه و برباد کا، ذلیل او رسوا شي غلام چاپلوس د امریکا. دې کورنۍ کې چې همدغه څلور کسه دوی دلته وو، د ټول کور سره دا له منځه تللی، هېڅ څوک نه ده پاتې د دې. درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. په ډېرې خواشینۍ سره خبر مو ترلاسه کړ چې تېره شپه د پاکستاني پوځي رژیم له لوري یو ځل بیا د کابل ښار 21مه ناحیه په نښه شوې ده او دلته زموږ ډېری هېوادوال د دغه رژیم له لوري په شهادت باندې رسېدلي. خدای تعالی دې شهیدانو ته جنت فردوس ور نصیب کړي او زخمیانو ته له خدای تعالی څخه د عاجل شفا غوښتونکي یو. دلته لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا همغه سیمه ده چېرته چې تېره شپه د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ړنده بمباري ترسره شوه او دلته زموږ ډېری هېوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول پیښې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ترسره کیږي. تروریزم او تروریستي همدغه ده چې بې ګناه خلک په نښه شي او هغوی ووژل شي. دلته چې تاسې ګورئ ډېری کورونه ویجاړ شوي دي، شاوخوا ټول کورونه تقریبا چې نړېدلي دي او دغه کور چې د دغه بمبارۍ مرمۍ پرې لګېدلې وي دا په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی او د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې په دغه کور کې ټول هغه اوسیدونکي چې په خوب باندې پراته وو هغوی ټول په شهادت باندې رسېدلي دي او شاوخوا کورونو کې ډېری خلک زخمیان شوي دي. موږ هم راغلو دې سیمې ته تر څو پورې د دې خلکو احوال راواخلو او هغه څه چې دلته په حقیقت کې موجود دي هغه تاسې ته انځوریز وړاندې کړو او د دې خلکو احساسات تاسې ته در وښیو چې دوی په کومو حالاتو کې په نښه شوي دي. دلته د پاکستان ادعاوې تر کومه پورې صدق کوي؟ آیا دغه عام وګړي او دغه ماشومان او مېرمنې چې په دې بمباریو کې د دوی شهیدانېږي دا څوک دي؟ واقعیت هم هغه ادعاوې چې د دوی له لوري ترسره کیږي هېڅ هم حقیقت نه لري. شاوخوا خلک تاسې کتلی شئ د سیمې اوسیدونکي راغلي دي، ټول د دې موضوعاتو شاهدان دي. دغه کور چې دقیقا تاسې ګورئ دا هم د دې بمبارۍ سره نړېدلی دی، خو په څنګ کې دغه بل کور دا دقیق مرمۍ په همدغه ځای لګېدلې ده او په بشپړ ډول باندې له خاورو سره خاوره شوی دی. شاوخوا تاسې ګورئ ټول دیوالونه لړېدلي دي، یعنې د دې زورورې چاودنې هغه تخریب دومره و چې شاوخوا کورونه ټول نړولي دي. د روژې مبارکه میاشت او دا د روژې میاشتې 40مه
ورځ ده. تیره شپه د جمعې په شپه باندې دا عمل د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ترسره شوی دی. دلته له ما سره په څنګ کې یو مشر ولاړ دی. له دوی سره به د دې موضوع په اړه باندې غږیږو چې دا برید څرنګه ترسره شو او په دې کې څوک په نښه شوي دي او څوک پکې شهیدان شوي دي او زموږ کومې هیوادوالو په دې کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او څومره مالي او ځاني تلفات دې پیښې درلودل. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. بخیر اوسئ. ښې په خیر یې؟ او شکر ده په خیر اوسئ. نوم دې څه شی دی کاکا؟ نوم مې همایون ده. کاکا په همدې سیمه کې اوسېږي؟ بله دغه زموږ کور ده او په دې کور کې دا زموږ کور ده او بم هغه چېرې دلته شوی په دغه ځای کې شوی ده. دا څو بجې دغه پیښه رامنځته شوه؟ څو بجې دغه بمبار وشو؟ دغه تقریبا دغه ایما ساعت اوس مات شوی په همغه سانه کې. کله چې دا بمبار دلته وشو نو خدای مې غالبا ګمان چې هلته ساعت په 12:02 دقیقو کې ایما ساعت چې مات شوی هملته ولاړ ده. نور رسنۍ ته مې خورو نو ساعت د 12:02 دقیقې وې. یو ډېر کلک یو غږ وشو چې غږ وشو نو په دغه غږ کې چې زه ویښ شوم ما نه نورې خبرې خلاصه شوې او نو همدغه وخت کې مې غږ وکړه چې یا الله خیر او یا د الله خیر مې نور دا ټول دننه موږ د دننه به وګورې دغه ټول کور د بارودو دود ده نو او ګرد ده چیغه مې چې وکړه ټول کور ته مې غږ وکړه چې خدای خیر او خیر کوي ورخطا کېږي ما که څوک ژوندي نو په دې درک نه پوهېږم. په دې وخت کې نو دغه بړستنه او دا کمپله مې د خپل کوروالا سره راکش کړه چې دا کوټه خو راغورځي اوس نو چې هر څه قصه را چې هر چېرته شوی ده. خو کله چې دا 2 دقیقې دغه د تیږې او جغل او دا ګاډر ته راباندېدل دا د کوټې اشدارې دروازې چې راباندې راغللې خو د خدای فضل د موږ پکې وساتلو نو هلته مې 2 لورګانې زخمي شولې. نو ما چې غږ وکړ د ټول فامیل د هر یو نوم مې اخیسته فلانی دا چا ټول غږ نشو کولی. ما داسې فکر وکړو چې دا ټول مړي دي خیر البته نو هغې له موږ د کوروالا نه مې نور داخل ټول لکه چې له منځه تلي. بیا په دې زمین کې دغه ګرد او د هغې ستونې د خلکو بند کړي وي چې دوی ژوندي وو او د خدای رحم دی. نو دوی یو غږ وکړ یو زوی مې غږ ونه کړ سخت مې خوا بده شو ساحل نومېږي وړکی زوی مې ما نیولی دا بېچاره لکه چې شهید شوی ده. په دې وخت کې چې دوی غږ وکړ ما الله ژوندی را نو ګرد نه وینم چې داسې د دروازې ته خپل راووتلم د دروازه کې نه چې نه معلومېږي دغه سهار ټول همسې ګرد ده. نو دا خپل فامیل چې مې ژوندی را معلومولی دا د ورور کور مې لکه چې تللی له منځه دا مخامخ اخوا دغه بل چې راغی مې د ورور کور ما چې منډه چې واخله په دې خښته ولوېدلم په دې خاورو دې تیږو خو پیرو چې نشته نو شیشې کور ډک ده تیږو نه ډک ده خو چې مې منډه کړه هلته مې د خپل ورور نه واخلم څوک غږ نه کوي خو چې غږ مې وکړو چا غږ وکړو ما د ژوندي سې ګمړه وي ژوندي ما ویلې دا زخمي خو خدای مهربانه چې اوس مړه ټول ناستي چې بېرته مې منډه کړل ته چې راغلم چې دې سر ته راځم ګورم چې دا د هدایت الله کور مکمل اوار ده دغسې خښتې پرتې دي په کور دلته 3 کوټې دي په دغه ځای کې 3 کوټې دهلیزونه او تشنابونه ټول لري همدغه ځای کې چې موږ د کور سره دی وصل ده دغه بم دیوال په دیوال دغه بم د موږ سره 2 متره مسافه 6 متره ارڅه چې کېږي دا دلته ولګېده چې کله ما منډه کړه ووتلم دې وخت کې دغه بعضې همسایګان ما دلته معلوم چې څوک مړي څوک ژوندي دي نو دلته چې بعضې خلک راغلل دا هغه مې د اوښې کور ده وایي د پهلوان کور یې وهلی ده ما ویل ولاړه دا خریان مې دا له منځه خدای نه خاسته راغله خو چې دلته منډه کړه چې دا مې اورېده دا ټول کور اوار او الله دلته خلکو منډه کړه ته لاس کوه پښې کوه نو دلته په دې وخت کې ډېر کم وخت و مرستې ته څوک راورسېدل په هغه وخت کې؟ وایم په دې ته باور وکړه چې موږ سره 5-6 نه وو چې ګورو چې هلته چیز نه یاره یو په همدغه سانه کې د 4-5 د اوزې خل دلته راغلي دي بیا دلته نور مرګول ور چې دا کله ګړس کړي ما اوزې ته زنګ ووهه او زه اوزې ته مې زنګ و چې مشخصه د بم ځای دغه ځای ده قومندانۍ ته زنګ وم یعنې ته په خدای باور وکړئ تاسې که نه چې په دغه 10-15 دقیقو کې دلته د خلکو ځای نه و د طالبانو نور ځای نه و چې په دغه ساحه کې راغلي وو دلته چې موږ هر څه خواري کوله همدغلته خدای پاک د ژوندي لري دا افغانان یو مېړني او قهرمانه خلک دي که نه په ټول عمر دې قهرمانه دي په 1-2 به دې 10 به مړه کې 100 به مړه کې څه پیدا کړي که نه یعنې په همدغه 1 بجه به نه وشو اسکاواټور راغی دلته اسکاواټور کار کوه دلته بیچاره دا سخي راغی دغې د ناستې کوټه یې دا ده که دلته یې موږ ولې اوس راوي بس ژوندي به خدای مهربانه ده خو دلته نو بیروبار د خلکو هم د چراغونه لګېدلي دي دلته چا ویلی چې مړي دلته دي وایي دا چې کله بم ته دی په کوټه لګېدلی د همدې د ملاسې په کوټه بیچارهګانو لګېدلی دغه دوی مړي د دغه ځای نه جګ کړي دي داسې اچولي دلته چې یو شهید هلته پروت و هغه کډه یې بیچاره هلته پروته وه وړکۍ خور یې وه یوه 10 کلنه ده هلته پرته وه هغه ورور یې بیچاره نیم سر یې اوس هغه خلکو کته خوړ کې پیدا کړی چې راوړه که نه نو دلته چې منډه کړې دا راوړو دا سانه دا یو بیخي داسې یو بل رقم سانه ده چې که په خوب کې خدای نه خاصه د هر چا ته دغه سانه راشي فکر نه کوم چې دا بیا نور دی په وګرځي کور نه څوک پاتې دي اوس؟ دوی د کور نه مور یې دلته وه چې هغه مېلمه تلې وه وطن ته تلې وه نور دغه بیچارهګان دا د کونډې بچیان هم وو چې هغه زوی 1 کال به کېد 1.5 کال شاوخوا خدای مې غاړه نه بندوي دوی واده کړی و هغه ناوې هم پکې لاړه ده هغه زوی هم لاړه خور هم لاړه ده مور کس پاتې هغه مور به ژوند چې شي دا یې موږ د پاکستان دا کار ده
یعنې تازه واده شوی په دې تازه واده چې یو کال یو نیم کال به کېده لکه چې اولاد هم نه و شوی دې بیچاره اولاد هم نه درلودو د مازدیګر سره دا اوس هم داسې یو دانه ملګری راغی ما ته وایي دا هغه و چې تا سره دلته د مازدیګر کې هغه مر ته ناست و ما هماغه بیچاره هدایت الله نومېده دا هغه و چې دلته ناست و په دې لاره تېرېده او دغلته راغله اوس راغلم دلته کور ته تعجب پاتې کېږي اوس موږ چې هدایت الله به چېرته وي دا جمعې ورځ به چې وداسې به راووتل ده ناست موږ مجلس به هم کوو ګپ به هم لکه هغه اوس نشته دی ټول په امي سره نشته خدای تعالی د شهادت ورته قبول کړي په دې کورنۍ کې څومره نفر شهیدان شوي دي دې کورنۍ کې چې همدغه 4 کسه دوی دلته وو د ټول کور سره دا له منځه تللی هېڅ څوک نه ده پاتې د دې په یعنې دې کور یو غړی هم ژوندی نه ده یو غړی چې هغه مور ده چې هغه میلمه تللی ده هغه ژوندی پاتې نور دلته چې څوک ټول له منځه تللي شهیدان شوي دي خدای تعالی دې رحم وکړي دلته شاوخوا کورونه چې دلته موجود دي لکه تاسې کور ده تاسې د خپل ورور د کور یادونه وکړه شاوخوا کورونه ډېری ویجاړ شوي دي چتونه راغورځېدلي دي دلته د تلفاتو هغه اندازه څو نفره زخمیان دي شهیدان لري دي که نه شهیدان خو دلته د وطن شفاخانې ته څوک شهیدان چا نه دي راوړي نو خدای پاک دې نه شهیدوي خدای پاک دې ژوندي لري خدای پاک دې ورته شفا ورکړي نو د موږ د خپل د کوره تقریبا خپل ما د فامیل د خپل بچي مې دي چې لورګانې مې 2 زخمیانې دي او تقریبا ورور مې زخمي ده او 2 مې ورورې زخمي دي او مې ورندار زخمي ده کاکا د هدایت الله په شي باندې مصروفه څه کار یې کوو دا بیچاره آزاده پیشه در آزاد کار یې کوو او دې ظالمانو دلته اوس موږ دغه ته حیران یو کله کله دا ټولو رسنیو ته ما ویلې چې دلته اوس موږ یو پوسټه لیدلې وای بیا موږ ویل چې پوسټه یې وله د خلکو نه یو 50 متره دخوا راغی دلته په 15 کیلومتره کې نشته را پوسټه په 15 کیلومتره کې دغلته د دولتي سړي کور نشته ده چې دلته دې وظیفه ولري چې موږ لري چې دا وظیفه‌دار سړی و دا تا سره جنګیږي تا سره په غیرت جنګیږي کده شهید کیږي نو دی یو میړانه به یو فخر به بدن کوي تا خو ناغونی تا خو ماشومان مړ کړل ټول دا اوس ماشومان دي زخمیان کړل د یو شوک په خلکو کې راغله د ما خپل فامیل کې شوک راغلی ده ما ته وی پلار موږ د جنرال زمال چیرته ځو و ته فکر وکړه دې کوم ځای نه ده بمبار کړی لغمان بمبار کړ قندهار بمبار کړ پکتیکا بمبار کړ خوست بمبار کړ کونړ خو دایم مسلسله وهي ونو خو چیرته ځي دا خو دغه ظالمانو د اسرائیل غلام د امریکا غلام و دغه رسنۍ دغه دنیا دغه نه ویني و دا د حقوق بشر دغه نه ویني چې ته څوک وهې ته و ته اوس نه پوهېږم دا د چی په نامه تش په نامه د حقوق بشر په تش په نامه حکومتونه ده تر اوسه پورې چې کوم بمبارۍ د دوی موږ کتلي دي او د رسنیو له لارې نشر شوي دي او موږ خپل هغه نشر کړي دي او په هغې باندې خپرونې جوړې کړي دي تر ډېره پورې چې کوم ځایونو کې هم بمبار د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ترسره شوی دی ډېری پکې زموږ عام وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډېری پکې ماشومان او میرمنې پکې په شهادت رسېدلي دي او ځوانان پکې زخمیان شوي دي ډېری کورونه پکې ویجاړ شوي دي خو تر اوسه پورې داسې شواهد موږ ونه لیدل چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو مقابله مخامخ کړي او له هغوی سره یې مخامخ جنګ کړی خو همیشه د افغانستان اسلامي امارت ویلي دي چې موږ د دې ځواب یوازې نظامیانو ته ورکوو هغه سنګین ځواب ده چې موږ به هغوی ته دروند ځواب ورکړو د دې حملاتو ځکه عام ولس په دې کې ګرم نه دی او هغوی دا کارونه نه ترسره کوي یوازې پاکستاني پوځي رژیم دی چې دغه ډول پروژې اخلي او په سیمه کې پیاده کوي او د افغانستان د عام ولس ژوند اخلي او دلته عام ولس دردوي دا یوازې د دې سیمې د خلکو د درد قصه نه ده دا داسې قصه ده چې ټول هیواد پرې دردېږي او یو داسې تراژیدي ده چې نه هېرېدونکې ده په بیسودو کې بمبار ترسره کېدل په پکتیا کې بمبار ترسره کېدل په ډنډ پټان کې د پکتیا بمبار ترسره کېدل په کونړ کې زموږ ورونه او خویندې شهیدانېدل دا د پاکستان د پوځي رژیم هغه ناوړه کړنې دي چې د هغې هغه اصلي څېرې نړیوالو ته څرګنده کړې ده اوس په دې ساحه کې تاسې کتلی شئ چې دلته څومره خلکو ته زیان اوښتی دی دلته څومره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څومره خلک شهیدان شوي دي که دا د نظامیانو وي خو ټولې رسنۍ دغه سیمه تعقیبوي او په انځوریز شکل باندې نړۍ ته وړاندې کوي په دې سیمه کې بېګناه خلک په نښه شوي دي هغه خلک چې د روزمره ژوند لپاره کاروبار کو دیاړي کوله مزدوري کوله دوی داسې خلک نو چې دوی د لاړ شي او مسلحانه جنګ ته د مخه کړي دا هغه بېګناه خلک دي چې د پاکستان له لوري په نښه کېږي او دوی خپله قهرماني پرې څرګندوي خو له نیکه مرغه زموږ امنیتي ځواکونو دوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی او دوی سره د هغوی د مقابلې توان نشته نشي کولی چې د افغان امنیتي ځواکونو مقابله وکړي نو په دغسې کړنو باندې لاس پورته کوي کاکا خدای تعالی دې دوی ته د خپل عمل سزا ورکړي کاکا په دې کور کې څومره خسارت تاسې ته رسېدلی دی
په دې کور کې خو تاسو داسې فکر وکړئ چې موږ ته د ژوند دپاره بېګا چې کله دا کار وشو موږ ته د ژوند د ناستې ځای نه درلود دلته اوس خو دغه ځای په صفایي د خلک ولس نښتی ده دا یې موږ کور پاکوي دا تیږې او ډبرې او دا خاورې د کور نه باسي وړو وګوره چې وړۍ شیندلې نشته ډوډۍ قرآن شریفونه مخکې دا پاڼې موږ د ځینو د موږ د کور نه راشیندلې بیرون را ورکړي دي چې دا موږ ټول کړي دي یعنې د ژوند دپاره هېڅ شی نه ده برېښي بړستنې وګورئ دننه دا کمپلې دا ډوډۍ چې شیندلې ده وړۍ چې شیندلې دي دا ګازو ډبې وایم دلته داسې شانه ساعت په دیوال کې نه ده پاتې سولر وګوره سر بام کې سولر شیشې چې ماتې کړي دي نه دي برېښي د ژوند دپاره موږ بېګا تلي د دوستانو کور ته د شپې په یوه نیمه بجه دوستان راغله له ورور سره خدای پاک د ژوندي لري ټولو خلکو غیر له دوستانو داسې خلکو چې راځئ موږ کره چاولې موږ کره راځئ چې تاسو کور وران شو دلته راشئ دا موټر یې موږ دی دا له منځه تللی دا له منځه تللی دی ور به شو کاکا داخل به وګورو چې دلته داخل کې تاسو ته څومره خسارت رسېدلی لیدونکو دا هم د دې کاکا کور دی چې ویجاړ شوی دی په دې بمبارۍ کې هغه کور چې دقیقا د پاکستان له لوري په نښه شوی په بمبار کې هغه اثرات هم په ځمکه نه لیدل کېږي هر څه له خاورو سره خاورې شوي خو دا هغه کورونه دي چې د دې بمبار له امله زیانمن شوي دي دا تاسې کتلی شئ هر څه له منځه تللي دي دې کورونه ویجاړ شوي دي دا ستاسې دا ستوګنې کوټې دا د استوګنې کوټې دلته مې پلار سره مې د مور وي دا په دې کوټه کې او په دې کوټه کې زه د خپل فامیل په دې کې پاکستان خو د یو اسلامي جمهوري دعوه کوي هغه کوم قرآن کریمونه هغه کوم قرآن کریمونه چې شهیدان شوي تاسو هغه راواخلئ وښئ دې نړۍ ته چې دی د اسلام دعوه کوي دی وایي چې زمونږ یو اسلامي هیواد اسلامي هیواد هیڅ کله داسې کار نه کوي د شاوخوا ساحه کې شپږ وکوره تخریب دي یعنې موږ چې شاوخوا ګورو مخامخ هم شاته هم د څنګ کې هم پورې غاړه هم تاسو دا تراکه ماته دا ماته راکړه تاسو دا وګورئ که نه دا د قرآن کریمونو حال دی بسم الله الرحمن الرحیم دا وګوره دا چې تاسو وښئ دا تاسو وښئ دا د قرآن کریمونو حال دی یو اسلامي هیواد داسې کار کوي یعنې دا هېڅکله اسلامي نشي کېدلی او دا بزدلانه حملې دي دې ته هېڅکله موږ دا دی کومه مېړانه نه ده کړې زمونږ الحمدلله که امارات دی دی ډېر کم نسبت دی خلکو ته کوي زمونږ امارات الحمدلله زمونږ امارت هېڅکله د هغې په ملت وار نه دی کړی هر کله چې موږ مقابل وار کړی انشاءالله موږ به نظامي خلکو ته زیان نه یې رسولی الحمدلله قرآن کریمونو ته به هم نقصان نه یې رسولی او نه یې رسوو نه دی موږ ته خدای دا جرت راکوي دې شاوخوا ساحه کې تاسو وګورئ بیګا د شپې تقریبا 12 بجې 12 بجې موږ د ساحې ته راورسېدو دلته سیاسر په ډېر بد حال باندې پرتې وي ماشومان لیدل کېدل دا شاوخوا کورونو زخمیان دا هېڅکله کوم د مېړانه دیو نه ده کړې دا د هغوی هغه بزدلانه حملې دي چې په ملت باندې ترسره کوي او تاسې کتلی شئ دلته قرآن کریمونه هم په دې بمبار کې شهیدان شوي دي تاسې کتلی شئ دې خوا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی ښځې او ماشومان په دې کې شهیدان شوي دي او تاسې دا کتلی شئ دغه اشپزخانه هم دا وړو ته وګوره چې دا وړو اشپزخانه او د مالګه دا ډبې دا چې دی غورځولي وتلي ډوډۍ دا دروازې نشته د دې کوټو کې اوس د دې دننه ګورو چې کوټه کې دلته کار شروع ده دا څوک تاسې خپله لګیا سئ په دې کار باندې ولس خلک دلته راغلي د همکارۍ په سودا دلته موږ سره کومک کوي چې یو شی ورکړي د ناستې لپاره خو نه جوړېږي چې د خاورې او دا د شیشې چې راغلي دا تیږې او د ډبرو چې غورځېدلي دا د دې نه لرې کوي یعنې دوی تاسو سره کومک کوي د سیمې اوسېدونکو په وخت باندې ځان تاسو د کومک لپاره راورسوه بالکل د سیمې خلک داسې فکر وکړه چې هماغه اول نه د ادرس سره نه ده چې موږ وتلي چې ګورم چې خلک راغلي دلته او د دوی دغه اول درم سره چې ګورو د اوزې مجاهدین دلته یو نه یو دوه او درې له فصل دلته د خل نه ځایدل نو ته دې پورې موږ ته ډېر خوشحاله تو ما د اوس پورې دلته په سلګونو خلک په هغه شپه په یوه بجه کې دلته خلک راغلي دي د ډېر لرې ځایونه خلک راغلي او دلته همکاري د ټول موږ سره کړې ده په همدغه کاکا که دلته دې کوټې ته ورشو تاسې ویل چې دا زموږ د پلار د ناستې کوټه وه د مشرانو دا دلته مې کمرمین که له ما سره همکاري وکړي کمرمینه دا مې دلته مې مور او دلته مې پلار ویده په دغه ځای کې هغوی هم زخمیان شوي دي دغه چې ولیدلي دي داسې زخم لکه معلوم زخم نه ده
داخل چې کوم خښتې پې ولیدلي یا دروازې پې ولیدلي دا شدارې دانې ټوټې پې غورېدلي داخلي بدني د نور بیرون داسې ظاهري زخم نه لري. خدای تعالی دې وکړي چې نور د دغه کړنو څخه چې د پاکستان زموږ د ولس په وړاندې کوي د دغه څخه زموږ دا ملت خلاص شي او انشاءالله چې زموږ د امارت له ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی ته داسې ځواب ورکړي چې بیا جرأت ونه کړي چې زموږ عام ولس په نښه باندې کړي. تاسې امارت څخه څه غوښتنه لرئ؟ له ولس څخه څه غوښتنه لرئ د دغسې بې غیرته دښمن په مقابل کې؟ من خو د ولس نه دا غوښتنه لرم چې ټول که هر نوم د په افغانستان ده که په هره ژبه ده دا یو موټی یو واحد شي او اوس یو موټی هم شو د همدغه دپاره د پاکستان په مقابل کې د بې غیرته د ذلیل پوځ په مقابل کې دایم دپاره همداسې شي. د امارت هم دا غوښتنه ده دا څنګه چې دا بې ګناه خلک ولي ته به یې اوس هم بې ګناه خلک نه ولي. زما دا اوس 15 نفره من کور کې زخمیان لرم د خپل دا اوس پیلنې لرم خو زه اوس هم د ورسره د جهاد ته تیار یم د پاکستان په مقابل کې د پاکستان د ذلیله د خرڅوي پوځ په مقابل کې چې ذلیله او بزدلانه عمل کوي. تا سره په مرز کې پروت ده ته هغه نه وایې ستا قلورده ته نه وایې ته میدانوی نه وایې دلته راځې د ملکي خلک وهې ته د هغوی یعنې زور په نظامیانو باندې نه رسیږي. دوی په جنگ په ډګر کې ماته خوړلی دوی شکست خوړلی ده نور غواړي چې خپل شرم په مونږ باندې پټ کړي او دا ملکي خلکو وایي دا دنیا دې وګوري دا دنیا د حقوق بشر ته وایم حقوق بشر ته ته چیرته یې اوس چې ته د خل لګېږي دا خل مړه کېږي نن یې په چرخي کې بېګا شپه په ټولو خلکو باندې چې څوک شهیدان شوي زخمیان شوي په ټولو خلکو شپه نه ده کړې چا خوب نه ده کړی دی نه دلته دغه ټول دغه غم کې راغلي شریک شوي دا خلک دلته په زرهاو خلکو دغه غم کې غم شریکي کړې ده دوی ټولو ته دا اوسه پورې دلته د امنیتي ځواکونه داخل نه بري دلته نه راځي د لپاره چې دلته ګڼه ګوڼه جوړېږي مشکل جوړېږي دلته به د زرګونو خلک ځای بنوي دلته دا اوسه دا کم. درنو لیدونکو دا یوازې د دې کاکا احساسات نه دي دا زما او ستا احساسات هم دي دا د دې ولس د ټولو وګړو احساسات دي او هر څوک هم دا غواړي چې د ولس څخه د دفاع لپاره هره مشروع لاره چې اړینه وي باید د هغې څخه کار واخیستل شي او خدای دې زموږ ولس په خپل امان کې وساتي او هغه چې موږ په دې بمباریو کې زموږ هیوادوال له لاسه ورکړي دي هغو ته دې خدای تعالی جنت فردوس ور نصیب کړي او زخمیانو ته خدای تعالی عاجله شفا ورکړي او باقي مندګانو ته خدای تعالی صبر جمیل ورکړي. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو دا هم همغه کور ده چې په دې بمبارۍ کې نړېدلی ده تر ډېره پورې تاسې دا کتلی شئ دا همغه بسترې دي چې ماشومان پکې په خواږه خوب باندې ویده او د پاکستان له لورې په نښه شوي دي تر اوسه پورې همغه شان دا توشکونه همغه شان پراته دي او ډېری زموږ هغه ورونه او خویندې چې په دې کور کې په خواږه خوب باندې ویدو هغه زخمیان شوي تاسې کتلی شئ چې دلته د زخمیانو وینې هم پرتې دي لا تر اوسه پورې د دې هغه اثرات شته دی. دا هغه کړنه ده چې د پاکستان پوځي رژیم زموږ د عام ولس په وړاندې باندې ترسره کوي. دا بسترې لا تر اوسه پورې ټول شوي نه دي. ته د همدې ځای زه دغه کوټه کې ویده وم د شپې بلکې چې د شپې ما ته خوب هم نه راته نن شپه خدای وي خو ما زه خپله ټکسي چلوم ناوخته راغلم څو خوب راته خو لور مې جاړلی دغه مې لور دی نو غرض یې کړی دی غرض سره اول تیاره راغله تیارې چې غرض کې بیا زیاتو موږ پوه نه شلو خو دغه همت مې وکړه چې ماشومان مې وباسل او خپله کورودانو ته مې غږ کړه چې جګ شه لاره مې ورته وښودله چې دغسې ووځئ او بیرون مې وباسل نیم ساعت بعد زه پوه شوی یم په ځان چې زه زخمي یم اولادونه مې زخمیان دي دلته مې موټر ولاړو موټر مې جاو شوی شیشه یې نه ښکاره کېدله خو همت مې وکړه چالان مې کړه کلینیک ته مې ټول بوتلل تداوي او دوا مې وکړه خو خدای تعالی د پاکستان هدایت د نیکۍ درته وکړي چې زموږ همسایه او که نه کړي خدای تعالی دې تباه و برباد که ذلیل او رسوا شي غلام چاپلوس د امریکا چې هغه درته وایي ته همغسې کوې. دا کور ستا کرایه ده که خپل کور دا کور هم کرایه ده ورور دلته تاسې په کرایه اوسېدلې یعنې ټکسیواني ده کوله ټکسیواني مې کوله هو. څو نفره د کورنۍ زخمیان شوي یاست؟ موږ 4 نفره دا مې اولاد دی او زه یو مې ورېندار دی. تاسې له کوره خو به څوک شهیدان نه شي؟ نه شکر دی الحمدلله
نو که هر څه و د الله تعالی رضا وه نو هغه به کېده نو دا پیښه وه پیښې نه تېښته نشته ده څنګه په اوس وخت کې څنګه ستاسې ماشومان روحیه څنګه دا ویرېدلي دي او که نه د امارت د ځواکونو همداشان د سیمې د خلکو په راتګ سره یې څه روحیه ښه شوې ده ماشاءالله مخه د شپې هم چې کلینیک ته بوتلل دا افغانستان بچیان دي نو هېڅ خبر هم نه وینې ترې روانې وې دا نور کالي مو ورته اغوستی د وینې ککړ پکړو یو نیم ساعت بعد مې دی ما ځان سره بوتلل خبر هم نه و بیرته چې د هغې خوا نه مې راو کوکونه یې ورته ورکړل هغه اوله کې لږ هغې وکړم او لورې په ځاپېږې نه کوک درکوي درته زمونږ د دې خاورې هر بچی واقعیت هم ډېر زړور دی څنګه بچه صحت دې څنګه دی ډېره خو به نه زخمي شوې ته راځه دلته ما سره دلته دې بغل کې ته ودرېږه دلته ودرېږه ما څنګ کې دلته ودرېږه چې دا لیدونکي ته وګوري دا پاکستان چې دا کوي ټي ټي پي دا ټي ټي پي ده تاسې کتلی شئ ته ټي ټي پي که نه د پاکستان ادعا چې همیشه زموږ عام ولس زموږ د دې خاورې ګلالي ماشومان په نښه کړي دي دا دغه ماشوم ګوره دا د پاکستان په تیر بیګاني برید کې دا زخمی شوی ده او دا د پاکستان هغه دښمن دی چې دوی ورته ټي ټي پي وایي او دلته په افغانستان کې پراته دي دا ګلالي ماشومان زموږ د هیواد آینده ده او دوی هیڅکله هم ویره په زړه کې نه لري د هیواد دا هغه زړور بچي دي زموږ د هیواد آینده به او سرنوشت به د دوی په لاس وي انشاءالله چې هیڅکله هم د ویرې احساس نه کوي ته راشه بچه څنګه یې صحت دې څنګه دی ښه ده څنګه بېګا چې دا پیښه وشوه ډار شوی خو به نه وي ډېر ډار شوی اوس څنګه ټول خلک راغلي دي دا د امنیتي ځواکونه راغلي امارات اسلامي مجاهدین راغلي دي څنګه اوس ډاډه یاستئ انشاءالله ها څه کول پکار دي دغه بې غیرته دښمن په مقابل کې وهل باید ختم شي انشاءالله ها درنو لیدونکو دا همغه ماشومان دي دا ګلالي ماشومان په تیر برید کې زخمیان شوي دي او له نیکه مرغه چې زخمونه دومره شدید نه دي او خدای تعالی دې دوی ته شفا ورکړي تاسې د امارت نه څه غوښتنه لرئ د اول خو شکرګزار یو تېنه الله تعالی نه بیا امارات هم د شپې چې موږ زخمیان د کلینیک ته انتقالول د هغې سره جو خو دوی موږ ته راورسېدل نو همدغه غوښتنه هم تېنه درلودله او نور خو د دوی خپله ښه پوهېږي چې پاکستان ته څه رقم ځواب ورکړي او څه رقم یې تباه و برباد کړي الله تعالی یې تباه و برباد کړي خو بیا امارات هم ډېر ښه ماشاءالله په چلې پوهېږي انشاءالله ورته چل راځي انشاءالله چې ډېر ژر به د دغه مظلومو خلکو غچ واخیستل شي او انشاءالله زموږ د امارت اسلامي مجاهدین هیڅ چاته هم غچ نه پرېږدي په تیر کې هم دا ثابته کړې ده په څو ورځو کې هم دا ثابته شوه او بیا به انشاءالله ثابتېږي موږ عامو وګړو سره کار نه لرو موږ هغه خلکو سره کار لرو چې دغه پیښو لاملین دي او دغه پیښې ترسره کوي درنو لیدونکو تاسو تصویر ګورو بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو دا هم همغه کور ده چې په دې بمبارۍ کې ضرر لیدلی دی موږ ګورو چې دلته زموږ دغه ورونه خپل د کور سامان ټولوي ځکه ټول ویجاړ شوی دی یو څو دیوالونه فقط د دې کور پاتې دي او نور ټول ویجاړ شوی دی په دې بمبارۍ کې او دوی هم دغه خپل وسایل له خاورو څخه راباسي او انتقالوي چیرته دا وسایل چیرته انتقالوي چیرته روانې دا زه هلته ورور کور ته د اخښې کور مو دی هغه ته یې ورتینګه دغه کو هلته سامان لیږو ماشومان مو هلته دي سره اوس لګیا سره سامان راباسو دی دغه نه څومره تاوان تاسې ته رسېدلی د کورنۍ څو غړي زخمیان شوي دي په دې حادثه کې کم از کم 4 دانې زخمیان سو د 2 چې دي لږ پکې ټپیان دي سره د 2 خو شدید زخمیان دي پکې د 4 دانې
خدای تعالی دې شفای عاجل ورته ورنصیب کړي. دا کور ستاسې خپل و؟ نه کرایه باندې وم. څه کاروبار کې خپله په څه کاروبار باندې مصروف یې؟ مزدور یم چا سره 1.5 روپۍ باندې د ورځې. یعنې تاسې مزدوري کوله دلته په مزدورۍ باندې تاسې هو مزدوري مې کوله هلته په مزدورۍ باندې هلته کې 3000 روپۍ د میاشتې کرایه ما ورکوله. 3000 روپۍ د کرایه ورکوله او نور د خرڅو مصارفو لپاره د مزدوري کوله. دغه حادثه څو بجې رامنځته شوه او څنګه و حالات دلته په اوایلو کې چې دلته هغه بمبار شو؟ دا داسې خبره وه چې 12 بجې باندې زه راووتلم دلته لکه اودس ماته راووتلم سره ورپسې لاړم بېرته خپل په ځای پرېوتلم. دا څرنګه چې پرېوتلم توس مې په سر واچوه همدا ځای کې اچانک یو اواز راغلی چې اواز راغلی ما کول دغه دی چې واده مې کتل زه نه شم خورېدل. دا خښتې ټولې دننه بیا تاسو ته شو کوم دا ټوله خښتې ماشومانو باندې زنانو باندې په ټولو باندې پراته وې چغې بغې شروع نور خالي اوازونه راتلل نور څوک نه ښکارېدلو. بیا تقریبا 10 دقیقې موږ په دغه خښته کې پټ وو سره. بیا د همسایهګان خلک راغله سره بیا دغه رانه خښتې لرې کړې موږ یې راوباسلو سره بیا روغتون ته بوتلو موږ. یعنې تاسې په خپله باندې دا توان نه درلوده چې هغې ځای نه خپله راوځئ؟ نه موږ خو د کلمې وویل چې موږ ول به دا مو اخري ورځ د اخري شپه مو د بله شپه ته خدای نه پرېږدي موږ. انشاءالله چې بیا به هم په همدې کور کې سره ژوند کوئ او همدغسې به انشاءالله چې یو داسې زندګي ولرئ چې تاسې لپاره مناسب وي. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات او دغه ستونزې هم ستاسې حل شي. لکه اوس چې کم خسارات تاسې ته رسېدلي خدای دې وکړي چې دغه خسارات هم د منصوبینو لخوا تاسې ته جبران شي. دلته د اوسېدو نور امکان شته تاسې ته؟ نه نشته وکړه شته نه ولې چې کرایه ځای مو اوس دا کرایه ځای خو هم لاړی و دا شی تاسو وینئ تاسو مخامخ دی. اوس به چېرې په یو کنډواره کې او چېرې ځای کې اوسېږو چوپړې موپړې به دره وسره ولې پاکستان کې هم دومره ذلیله و. بې غیرته او بېکاره دښمن نه زموږ د هېواد یو وګړی هم په یو ځای کې هم په امان کې نه دی. خدای دې وکړي چې له دغه مشکلاتو څخه زموږ ولس نور خلاص شي او یو داسې ځواب پاکستاني پوځي رژیم ته ورکړي چې نور د افغانستان د ولس پر وړاندې د سترګو پورته کولو هم پاتې نه شي. که اوس تاسو ته د امارات لخوا وویل شي چې راځئ پاکستان په مقابل کې جنګېږو څونه ولس به اماده شي ستا په نظر باندې؟ اماده دي ټول به دغې ټول قرباني کېږو شهیدانېږو ټول آماده یې شکر الحمدلله. داسې نه دی په ټولو اوس جذبې دا وینه دغه داسې دا کم ځولی په پاکستان کې د افغانیانو ته ورکړي دا خو ماشومان چې دي تازه په وڼیانو کې تړلي هغه هم وروایي چې موږ وځو روان یو سره. خدای تعالی دې وکړي چې دغه ستونزې او مشکلات نور حل شي. الله دې تاسو ته هم د زړه صبر درکړي او خدای تعالی دغه مشکلات څخه خلاص کړي. الله دې آباد لره خوشحاله اوسې. ډېره زیاته مننه. الله دې خیر اوسې مننه. الله دې د دغه هېوادوالو مشکلات حل کړي چې دلته په دې سیمه کې اوس سره لاس و ګرېوان د درنو لیدونکو دغه څه چې هم تاسې ولیدل دا هغه څه و چې په دې سیمه کې د پاکستاني پوځي رژیم د بمبار له امله رامنځته شوي زموږ ډېری هېوادوال پکې زیانمن شوي دي. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. یوازې یوه زړه مورکۍ چې هغه هم تېره شپه میلمه وه هغه ژوندۍ پاتې ده او نور د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. خدای تعالی د دوی شهادت په خپل دربار کې قبول کړي. زخمیانو ته د عجلې شفا غوښتونکي او هغه خلک چې په دې حادثه کې پاتې دي او روغ دي سلامت دي خدای تعالی دې نور هم په خپل حفاظت کې وساتي او خدای تعالی دې د زړه صبر ورکړي. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې ځان مې الحق مې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر الله مو مل شي.